د ژمي په سړه هوا کې پر تراکتورونو او لاریو بار د کور دا توکي د تیرا د اوسیدونکو دي چې هڅه کوي خپل ځان او مال خوندي کړي. دا ډله ییز کوچېدل له هغه یوه میاشت وروسته پیل شول چې د جوماتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې د سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتنه وشوه چې د بالقوه نښتو څخه د ځان د ژغورنې په موخه دې د جنورۍ د 23 نیټې تر مخه له سیمې څخه ووځي. زه بېګار راغونډ شوی سبویي سهار وختي شپه مې په لیار کې راغله، ډېر په تکلیف ډېر په هغه سره راووتو. مولا یې وویل چې ټیم والا به دې څه لیار به ته ښکایي په خپله ټریکټر اړان کړلی په خپلو ټریکټرو باندې او بیلچو په ټسکورو باندې زه په چینج کې مې ټریکټر لار بغلا راوستو. لار بغنادلې لیار بیا لږه ګزار حال ولاوه پوه شوې. خلکو سره ډېر راشن نه و، 2-3 ورځې خلکو وږې تېرې کړلې. په تیرو څو ورځو کې د واورې ورېدو هم د دې بېځایه شوو کورنیو ستونزې ډېرې کړې وي. په زرګونو خلک د تیرو نه روان دي. څه اوس هم ورته ویلوړ دي په تیرو کې. ټیک شوله مو مشرانو په خوله باندې وروتي مشران ورته ووایي چې لوړ شو صحیح رو که نه. ورته مو حکومت ورته ودې کړي دي روپۍ به یې درکوي و په شنه کمر به ته روپۍ میلویږي، ټوکن به ته میلویږي، اندراج به ته کېږي. خو اوس پرې هغه یو شی هم نه میلو شوی. ورا ټول ګوډي په کاتور کې وینه نه ټول ګوډي وکسه که نه دا په کاتور کې ویلوړ دي اندخشي له په انتظار باندې. دلته د باړې د یوه دولتي ښوونځي مخې ته په سوونو بېځایه شوي کسان د راجستر د مرکزونو مخې ته په کتارونو کې ولاړ دي څو راجستر شي او مرسته ترلاسه کړي. تر اوسه سیمه ییزو چارواکو دلته کابو 10,000 کورنۍ چې تقریبا 70,000 کسان کېږي ثبت کړي دي. د تیرا ټول نفوس کابو 150 سره دی. تر 70,000 ډیر کسان رجستر شوي دي، خو ټوکنې تر دې ډیر ویشل شوي ځکه چې کله چې موږ دوی دلته را انتقالول پاس په 5 چینه کې د ټوکنو ویش جاري وو. په ټوکنو کې به ښایي د 2-3 زرو توپیر وي. کابو 80 سلنه د تیرا کورنۍ چې له 15 څخه تر 19 زرو پورې کورنۍ موږ اټکل کوو نیمایي مو رجستر کړي او 80 سلنو ته مو ټوکنې ورکړي دي. په داسې حال کې چې له تیرا څخه د بېځایه شوو کډې باړې ته د رسیدو په حال کې دي، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پښتونخوا د حکومت او د تیرا د اوسیدونکو دا ادعاوې رد کړي دي چې ګنې په سیمه کې پوځي عملیات پلان شوي دي. نوموړي په اسلام آباد کې د یوه خبري کانفرانس په ترڅ کې وویل چې تیرا کې هیڅ عملیات نه دي پلان شوي او دغه کورنیو د سړې هوا له کبله په خپله خوښه خپل کورونه پریښي دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت یوه ویاند شفیع جان د ایکس له لارې ویلي چې هغه د خلکو د بېځایه کېدو مسؤلیت پر فدرالي حکومت وراچوي او وایي چې حکومت اوس د خپل پخواني دریځ څخه تیریږي. خو حکومت ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې چې TTP هم بلل کیږي پر ضد به د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ولاړو عملیاتو ته ادامه ورکړي. دغې ډلې په دې وروستیو کې بریدونه ډېر کړي دي چې له کبله یې په پاکستان کې ناامني ډېره شوې ده.